ننګرهار کې به روان کال د 680 میلیون افغانیو په ارزښت 43 بېلابېلې پروژې پلي شي. دا څرګندونې د ننګرهار د ښاروالۍ مرستیال جلال آباد ښار کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د 1.6 کیلومتر سړک د چارو پیلېدو په مراسمو کې کړي دي. پر وینا یې دغه پروژې به د ننګرهار ښاروالۍ د داخلي عوایدو پر مټ پلي شي. ویل شوي یاد سړک چې اوس مهال یې عملاً د جوړېدو چارې پیل شوي د ښاروالۍ تر چتر لاندې د یونیپس موسسې په مالي همکارۍ جوړېږي. د ننګرهار ښاروالۍ د مرستیال په خبره د سړک جوړونې دغه چارې د جلال آباد ښار اړوند په 33 او 34 ګذر کې پیل شوي دي. دا سړک د 1400 مترو په اوږدوالي سره چې 15 متره سور به ولري جوړیږي او 120 کسان ته پکې د کار زمینه برابره شوي. تقریبا د دې پروژې اوږدوالی د دواړو تقریبا 1400 متره ده او عرض یې د 15 متره ده. د 15 میلیونو په مصارف باندې تکمیل کیږي او د ولس په همکاره باندې سرته رسیږي. تقریبا په دې کې 160 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. هغو کسانو ته چې مهاجرین راغلي دي، بېوزله دي او له نورو ملکونو نه په جبري اخراج باندې افغانستان ته راستانه شوي، هغو ته د کار زمینه پکې برابریږي. تقریبا په 3 میاشتو کې به دا سرته رسیږي او بهره برداري ته سپارل کیږي. همدې حال کې د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت انجینر ډاډ ورکوي چې سړک به په اساسي ډول جوړ کړي. هغه د غراض د سیمې له اوسیدونکو د همکارۍ غوښتنه لري. مونږ د ولس ټولو خلکو ته ډاډ ورکو چې انشاءالله دا نوموړې پروژه به په ښه کیفیت سره ترسره کوو او د ولس نه همکاري غواړو د دې پروژې په تطبیق کې. د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلینو په خبره اوس مهال د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې ورته پروژې تر کار لاندې دي چې په بشپړېدو سره به یې خلکو ته بېلابېلې اسانتیاوې رامنځته شي.